خندل دی ولې و په ما ګرانې اوس بزړه راکوې ماته مین دې کړمه قسم دې زړه ته مې نږدې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو زه سلمان خان او دا وخت ګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. دوستان ما سٹارټ کړئ کوم ټیک ټاک ویډیو تاسو کته که تاسو خپل ویډیو داسې ایچ ډي آر افیکټ ورکوئ. دوستان دا ویډیو سره پوره وګورئ. طریقه ته خیمه که ویډیو خوښ شوه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې سره د بیل آیکن ووهئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته در ورسیږي. ښه تاسو به یې کار وکړئ چې پلی سټور نه ځان سره لایټ موشن را ډاونلوډ کړئ. چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو سره سکرین ته راغلی وي دارنګه انټرفیس کې وي تاسو پې کلیک والئ. ښه دلته کې بیا لاندې پلس آیکن باندې کلیک والئ. د دې ځای نه تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ په کوم ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ. موږ ټیک ټاک لپاره جوړوو ته 9.16 سلیکټ کړه ټیک شو. ریزولوشن به 720 کوي او لاندې لکه کریټ پروجیکټ اپشن دی بیا کلیک والئ. ښه تاسو سره دارنګه انټرفیس راوړئ. بیا لاندې لکه پلس اپشن دی بیا کلیک والئ. دلته کې بلې میډیا باندې کلیک والئ. د دې ځای نه تاسو هغه ویډیو راوالئ کومې ویډیو چې تاسو ایچ ډي آر افیکټ ورکوئ. ښه دلته دا یو ویډیو رالمه دې ما کلیک واغستو. دا موږ سره د ټایم لاین ته رااله ټیک شو. بیا به داسې کار وکړئ لاندې دا پلس اپشن دی بیا کلیک والئ. د دې ځای نه تاسو دا یو شیپ راوالئ. ښه چې کله تاسو شیپ راواخلئ تاسو سره سکرین ته راشي دلته بیا بر به سره تاسو 3 ډاټ ښکاري بیا به کلیک والئ. تاسو سره دارنګه اپشن راوړئ. بیا لاندې دا یو اپشن دی پیل کمپوزیشن ایریا بیا به کلیک والئ. تاسو چې دا کوم شیپ راغستی دا تاسو دارنګې فول سکرین شي ټیک شو. بیا به داسې کار وکړئ لاندې دا یو اپشن دی افیکټ په دې به کلیک والئ. دلته کې په ایډ افیکټ باندې کلیک والئ. دلته بر به سرچ کوئ بیا تاسو ولیکئ کاپي بیکګراوند. تاسو به کاپي ولیکئ COPY. تاسو سره به کاپي بیکګراوند افیکټ په ټولو په اول نمبر باندې راواوړي. لږ شانته کې انتظار به ورته وکړئ. دا افیکټ چې کوم سره ټول په اول نمبر باندې راواړو په دې بیا تاسو کلیک والئ. لاندې په سټینډرډ سیټینګ باندې کلیک والئ. ښه چې کوم په سټینډرډ سیټینګ باندې واوسئ بیا یو پیر بیک راشئ. چې بیک راغلی بیا دلته دا یو اپشن دی بلنډینګ اینډ اوپیسټي په دې به کلیک والئ. تاسو سره به دارنګې اپشن راوړي. په دې کې بیا تاسو داسې معمولي شانته کې لاندې راشئ. دلته کې دا یو اپشن دی ډیفرنس په دې به کلیک والئ. دلته کې به سبټریکټ کلیک کړئ. دا یو اپشن به کلیک کړئ ټیک شو. چې دا هم کله کلیک کړو تاسو سره سکرین داسې مکمل بلیک شي. د هغې نه پس بیا بیک راشئ. ښه چې بیک راشئ بیا به افیکټ باندې کلیک والئ. دلته کې په ایډ افیکټ باندې کلیک والئ. دلته بیا تاسو په سرچ کې ولیکئ ګیشین بلر. تاسو ولیکئ GAU چې تاسو کله ولیکئ دا افیکټ سره ټول په اول نمبر باندې راواوړي. ګیشین بلر دا سره په اول نمبر باندې راواوړي ټیک شو. کلیک ورته والئ. لاندې په سټینډرډ سیټینګ باندې کلیک والئ. دا افیکټ هم تاسو سره دلته کې لاندې ایډ شي ټیک شو. دا افیکټ هم سره ایډ شو. بیا دلته به ایډ افیکټ باندې کلیک والئ. دلته بیا په سرچ کې ولیکئ ایکسپوجر ګاما. ایکسپوجر EX چې تاسو کله ولیکو د افیکټ تاسو سره په اول نمبر باندې راواوړي. لږ انتظار به ورته وکړئ. دا په اول نمبر باندې چې کوم دی موږ سره راواوړېدو ایکسپوجر ګاما کلیک پکې والئ. لاندې لږ سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. دا موږ سره دلته کې ایډ شو ټیک شو. درې افیکټ موږ سره ایډ شو. بیا په ایډ افیکټ باندې کلیک والئ. دلته بیا تاسو په سرچ کې ولیکئ هایلایټ چې HIGH ولیکو تاسو سره په اول نمبر باندې افیکټ راواوړي تاسو په کلیک والئ. لاندې لږ سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. دا هم تاسو سره دلته کې لاندې ایډ شي ټیک شو. نو څلور افیکټ چې کوم دی ایډ شو. یو افیکټ اوس اخرنی افیکټ چې کوم دی موږ سره پاتې شو دلته کې هغه ایډ کړو. لاندې په ایډ افیکټ باندې کلیک والئ. دلته به په سرچ کې ولیکئ تاسو سچویشن SAT چې تاسو ولیکئ دا افیکټ تاسو سره په اول نمبر باندې راواوړي. سچویشن SAT به تاسو ولیکئ دا په اول نمبر باندې کوم دی موږ سره راواوړي کلیک پکې والئ. دلته کې لاندې په سټینډرډ سیټینګ باندې کلیک والئ. ټیک شو. دا 15 افیکټ چې کوم دی موږ سره دلته کې ایډ شو ټیک. د هغې نه پس بیا یې کار وکړئ. دلته کې ایکسپوجر ګاما باندې کلیک والئ. تاسو سره دارنګه انټرفیس راوړئ. دلته کې دا ایکسپوجر چې لیکل دا تاسو ورسوئ -0.50 ته دا تاسو ورسوئ. دې ځای تاسو دارنګه تاسو کش کړئ -0.50 ته بیا ورسوئ. دارنګه تاسو کش کړئ دارنګه -0.50 ته دا تاسو دارنګه ورسوئ. ټیک شو. موږ چې کوم دی -0.50 ته ورسوو. د هغې نه پس بیا یو پیر بیک راشئ. ښه چې بیک راځي دلته کې په افیکټ باندې بیا کلیک والئ. دلته کې به هایلایټ اینډ شیډو باندې بیا کلیک والئ. د هایلایټ چې کوم دی تاسو ورسوئ 200 ته تاسو دا ورسوئ. داسې مکمل بیا ورسوئ. تاسو 200 ته ورسوئ فول بیا ورسوئ. هغې نه پس بیا بیک راشئ یو پیر. چې بیک راغلی بیا پر افیکټ باندې کلیک والئ. بیا به داسې لاندې راشئ. دلته کې سچویشن چې کوم دی دې نه به کلیک والئ. دا به تاسو ورسوئ +50 ته +0.50 ته تاسو دا ورسوئ. +0.50 دارنګې به تاسو ورسوئ.
49 یا 50 داسې تقریبا تاسو برابر کړئ. ټیک شو. ما ورسو پلس 50 ته هغې نه پس بیا بیک راشئ. دا تاسو وګورئ دا افیکټ چې کوم دی اوس هم تقریبا برابر راځي. دې چې کوم دی ایچ ډي آر افیکټ ورکړی شو. که تاسو بیا نور ایډیټینګ به کوم کوئ داسې کار وکړئ چې بیک په راشئ. دلته کې پلس آیکن باندې به کلیک والی. د دې ځای بیا تاسو دا یو شیپ راوالی چې کلیک هم پرې وکړئ سره دلته په سکرین کې دا شیپ ایډ شي. ټیک شو. بیا بر به سره 3 ډاټ کې دین به کلیک والی. دا یو اپشن به کلیک کړئ پیل کمپوزیشن ایریا. دا تاسو دارنګي فول سکرین شي. ټیک شو. هغه نه وسوي ذکر وکړئ دغه بلندینګ اپشن دی دین به کلیک والی. سوري یار دغه کلر اینڈ پیل باندې کلیک والی. دلته کې تاسو وایټ کلر تاسو سلیکټ کړئ. ټیک شو. وایټ هم سلیکټ کو. هغه نه پس بیا یو پیر بیک راشي چې بیک راځي کې دا یو اپشن دی بلندینګ اینڈ اوپیسټی دین به کلیک والی. په دې کې تاسو داسې لاندې راشئ لږ. دلته کې دا یو اپشن دی کنټراسټ په دې به کلیک والی. دلته کې به اورلی کلیک کړئ. دا اورلی اپشن دی دې به کلیک والی. نو ستاسو دا ویډیو چې کوم تاسو سره دا رنګ راشي تاسو وګورئ دا ویډیو دا رنګ رااله. هغې په څه کار وکړئ چې بیک پر راشئ. چې بیک رالی دلته کې تاسو چې دا کوم شیپ راغستې دې ډیوریشن بالکل تاسو خپل ویډیو سره دا رنګ برابر کړئ. تاسو بالکل دا ول سره راوړئ. خا بیا دې کار وکړئ دا ویډیو چې کوم دی وګړه ده او دا شیپ چې موږ کوم راغځم سره واړ دې ډیوریشن چې کوم دی سره کم دی. دې کار وکړئ. دلته په اولنی شیپ باندې کلیک والی او دا بیا رائټ سایډ ته سکرول کړئ دا رنګي. د ویډیو د خیر سره ته بیا راورسوئ. چې راورسوئ دا اپشن به کلیک کړئ. دلته کې بیا دا تیر نشان تاسو کړئ به کلیک والی. ها ټیک شو. بیا بیک راشئ. دا وګورئ زموږ د شیپ چې کوم دی د ویډیو سره بالکل برابر شو دا ولنې. بیا به دې کار وکړئ. بیا به د دویم نمبر شیپ ته راشئ. بل شیپ چې تاسو کوم راغلی به کلیک والی. چې رائټ سایډ ته به راشئ مکمل د ویډیو اخر سره ته دا اپشن به کلیک کړئ. دا تیر نشان به سیم ووایي دا هم تاسو سره راغټ شي. هغې پس بیا بیک راشئ. زه تاسو ته دا ویډیو پلی کوم چې دا ویډیو څنګه راغله ګورئ ورته. ها سر نه ورته ګورئ زه تاسو ته پلی کوم. خندل دی ولې و په ما ګرانې اوس به زړه راکوې ماته مین دې کړمه قسم دې. دا وګورئ زموږ دا ویډیو چې کوم تقریبا دا رنګ راځي خو زموږ په لایټ موشن کې لږه مسله راغلې دا ویډیو صحیح نه چلی. نو په دې طریقه تاسو خپل ویډیو ته ایچ ډي آر افیکټ ورکولی شئ. که دا ویډیو ستاسو خوښه شي دا ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره د بیل آیکن ووهئ چې زموږ را روانه ویډیو ټولو مخکې تاسو ته در ورسي.